حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو پیرد ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نه تپوسو کو او دای ورته ووایي چې تقوا څه ته وایي؟ نو جواب کې ورته وایي چې حضرت تقوا دې ته وایي چې کله په لار روان یې او په لاره خاردار هم وي، ځنګل هم وي، کاڼي ګټې هم وي او دغه رنګې مشکله لار وي، تا خپلې کپړې، څادر، جامې ټول هر څه دې ځان پسې راغونډ کړي او روان یې، نو دې ته تقوا وایي چې د هر څیز نه ځان بچ کړي. که نن سبا دې زمانې ته وګورې، چاپېره د شیطان فسق او فجور لارې درته خورې کړي دي، جالونه یې درته خور کړي دي، قسمه قسم جالونه یې درته خور کړي دي، چاپېره یې د دروغو جال یې درته خور کړی دی، د دوکې جال یې درته خور کړی دی، د دروغو جال یې درته خور کړی دی، د فراډ جال یې درته خور کړی دی، هر قسمه څه یې ورته غنې درته خورې کړي دي، هغې نه به ځان بچ کړه. دې ته ویل کېږي تقوا.